نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی بسم الله الرحمن الرحیم د انځور خیریه ګروپ درنو لیدونکو مسلمانانو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو لیدونکو نن دی وداسې بلې بیچاره کورنۍ لاسنیوی کوو چې په دغه تیرو بارانونو کې کم از کم یوه جمعه دوی په نهاره تېره کړې ده دغه کورنۍ چې سرپرست دی په روان انقلاب کې په شهادت رسېدلی دی او دغه واړه بچیان اوس بېوارثه پاتې دي موږ د دغې کورنۍ د لاسنیوي دپاره د مسنجر له لارې د سودي مسافرو سره تماس کړی و چې له نیکه بخته هغوی د دې کورنۍ دپاره 8450 افغانۍ نغدي موږ ته رالیږلې وي د هغې پیسو مطابق مو نن دې کورنۍ دپاره دغه توکي واخیستل دغه کورنۍ چې ډېر بد وضعیت کې قرار لري له تاسو مو غوښتنه ده چې د دې کورنۍ د دایمي لاسنیوي په خاطر باندې را سره همکاري وکړئ صدقه قبول کړه الله مې ژوندي لري تاسو الله دې تاسو ته خدای خو وکړي خدای مې ژوندي لري موږ سم هغه ته الله دې صدقه قبول کړي الله دې خدای دې هغه ورونه او هیوادوال چې غواړي د داسې او دې ته ورته نورو کورنیو لاسنیوي وکړي یا دغسې کورنیو سره مرستې وکړي خو اما رسیدګي ورته نشي کولی له هغوی مو غوښتنه ده چې زموږ د وټساپ او د ټلیفون د شمیرو د لارې چې ستاسې د موبایل په سکرین باندې مخامخ لیکل شوي تماس کې شئ ستاسې مرستې به انشاءالله په شفاف ډول داسې او دې ته ورته نورو کورنیو ته رسیږي دغه کورنۍ د پچیراګام ولسوالۍ اړوند تورې بورې ته نږدې مرکز ساحه کې د ماډوګان کلي کې موقعیت لري منزل دې دا څه پاته لاګي چې کله ستا